أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. نن زموږ درس پیل لومړۍ ورځ ده چې په دې کې حروف هجا وایو، چې دې حروف هجاو ته حروف الف با زموږ ترمنځ مشهوره ده. اوس موږ لیکو د تختې په سر او تاسو ورسره اشنا کیږئ. مضمون زموږ او ستاسو څه شی دی؟ قرآن کریم ده. مضمون زموږ او ستاسو د ننني درس قرآن کریم ده. قرآن کریم ده. مضمون هم څه شی دی شاګردانو؟ قرآن کریم. اوس راځو دې ته چې په دغه مضمون کې کومه موضوع وایو. موضوع مو ده حروف هجا. موضوع مو څه ده؟ حروف هجا دي. حروف هجا. او کومه صفحه ده؟ د درس او د کتاب لومړی صفحه ده، اوله صفحه ده. ګرانو شاګردانو، حروف هجا چې موږ او تاسو وایو حروف هجا. سوال دا چې حروف هجا څو دي؟ نو ډیر اسانه جواب ده، موږ تاسو سره آشنا یو چې حروف هجا ټول څو دي؟ ټول حروف هجا 9 حروف هجا دي چې په ننني درس کې به موږ او تاسو صرف اولنی و حروف وایو، هغه چې شروع د حروفو پې کېږي. الف با لومړني و حروف به وایو. اوس به یې لیکو، هغه سره به اشنا کېږو او تاسو به یې راسره تکراروئ. د هر یو حرف به موږ څه کوو؟ هغه شکل او د هغه د لوستلو سره او د هغه د نوم سره اشنا کېږو. لومړنی حرف ده د حروف هجاو څخه الف. دا څه شی دی شاګردانو؟ الف. ما سره تکرار کوئ. الف الف. آفرین. په دې درس کې به موږ درې شیان پیژنو. یو به دا د خپل حرف شکل پیژنو، او بل به د دې حرف هغه اندازه پیژنو، او د دې حرف هر یو حروف هجا یا الف با خپل اندازه د اوږدوالي لري چې هر یو حرف باید څومره اوږد شي، څنګه ادا شي. دې کې به باید موږ درې شیان یاد کړو. یو لیکل، بل شکل، بل هغه صحیح او واقعي تلفظ. نو اوس د دغه حرف نوم څه شی ده؟ الف. نوم یې څه شی ده؟ الف. اما اندازه د مد د دې د اوږدوالي اندازه څه شي؟ اوږدوالي. او یا په بله اصطلاح د مد اندازه څه شی ده د الف؟ صفر ده. الف غلط ده. تاسو ما سره تکرار کوئ. الف. تکرار کوئ. الف. تکرار کوئ. الف. ماشاءالله یاد کړی یم ده. ورپسې راځو دویم حرف ته چې هغه څه شی ده؟ با ده. د کشتۍ شکل حرف دی، لاندې نقطه لري. دې حرف ته موږ څه شی وایو؟ حروف با وایو. حرف با وایو. دا حرف چې موږ به آینده درسونو کې وایو نقطه دار حرف ده.
حروف دوه قسمه لرو، یو نقطه دار یو بې نقطې. آینده درسونو کې راځي چې دغه حرف چې نقطه لري هغه څه شی ده؟ با ده. دا د دې حرف شکل ده، دا د دې حرف شکل ده، اما تلفظ سره کم ده با ده. تلفظ څه شی ده؟ با. تکرار کوي ما سره با. تکرار کوي ما سره با. د دې د مد او یا د اواز د اوږدوالي اندازه څومره ده؟ دوه حرکته. حرکت څومره ده؟ دوه حرکته. دا باید یاد ولرئ شاګردانو چې دویم حرف د الف څخه وروسته از شی ده با. د دواړو ترمنځ فرق او توپیر دا ده چې الف هیڅکله په اول کې نشي راتلی، همیشه به په منځ او آخر کې راځي، اما با متحرکه ده، په اول کې راتلی شي، منځ کې راتلی شي، آخر کې راتلی شي. که یو کس سوال کوي شاګردانو چې الحمدو کې خالف ده، موږ به وایو چې دغه حمزه د الف په شکل ده، بلکې الف همیشه حرکت په ځان نه قبلی، په آخر کې راځي یا په منځ کې راځي، او با متحرکه ده، هر ځای کې چې وغواړي راتلی شي. دریم حرف د دې اوو حروفو هجاو څخه چې ده تا. شکل وګورئ، ما سره تکرار کوي تا. تکرار کوي تا. آفرین، یاد مو کړه، ډېره ښه. اوس دا هم دغه شکل سره لیکو، ت الف سره تا، داسې به تلفظ کوو. شکل یې هغه چې تاسو یې ګورئ د ب شکل غوندې ده، مګر ب یوه نقطه لري لاندې، اما تا دوه نقطې لري. تا دوه نقطې لري. او اندازه د اواز د اوږدوالي پې څومره ده؟ لکه څنګه چې با ده، تا هم همداسې ده. تا هم همدغسې ده. دغه د اواز اوږدوالی باید پې دوه حرکته اوږد کړو. تا یادو مو کړه انشاءالله. ورپسې ځو دریم څلورم حرف ته چې سا ده. دا حرف دا درې حروفو ترمنځ توپیر څه شی ده؟ با اوږده ده، لاندې نقطه لري. تا اوږده ده، دوه نقطې د پاسه لري. او سا اوږده ده، لکن د تا سره فرق ده چې تا دوه نقطې ودرلودې او سا څو نقطې لري؟ درې نقطې لري. څو نقطې؟ درې نقطې. ما سره تکرار کوي سا. د ژبې سوکه او د بره غاښونو سوکې. ثا. تکرار کوي آفرین. ثا. تکرار کوي ثا. یاده مو کړه. اوس د دغه مد اندازه یې څومره ده او څنګه لیکلی کېږي د دې نوم؟ داسې. اندازه د مد پرې څومره ده؟ اندازه د مد پې دوه حرکته ده. اندازه د مد پې څو حرکته ده؟ دوه حرکته ده. د دې نه وروسته چې لاندې لاړ شو، یو شی باید شاګردانو یاد کړو، هغه دا ده چې هر هغه حرف چې د دوه نورو حروفو څخه د هغه نوم لیکلی کېږي هغه به دوه حرکته وي، اما که د دوو څخه زیات شو، درې شو، نو د هغه اندازه اوږدوالی به څو وي؟ شپږ حرکته وي. لکه اوسنی حرف د جیم چې وایو. ګرانو زده کوونکو، دا کوم حرف دی؟ جیم. تکرار کوي را سره جیم. تکرار کوي جیم. واقعا صحیح تاسو د دې تلفظ کوئ، اما لیکلی کېږي څنګه؟ د دې نوم څه رقم ده؟ جیم ده یا ده میم ده؟ د دې نوم څه شی ده؟ جیم یا میم چې یو ځای کوي جیم تی جوړیږي، نوم یې څه شی شو؟ جیم. حرکت د اوږدوالي پې څومره ده؟ شپږ حرکت ده. که موږ تاسو دا تلفظ کوو نو باید جیم ونه وایو، بلکې داسې هغه خپل اندازه د اوږدوالي ورکړو چې جیم ده. یادم کو انشاءالله، څه مشکل خو نشته. مننه. اوس ورځو ورپسې بل حرف ته. دا حرف ته چې وایي؟ دا حرف ته چې وایي؟ دې حرف ته ها وایي. ها. دا به څنګه لیکو؟ لکه هغه حروف چې
مخکې موږ ویلې 2 حرفه دي ها دا هم د هغه شامل ده اندازه د مدې هم څه ده 2 حرکته ده ها او تاسو ورسره اشنا یاستئ چې هیڅ نقطه نه لري هغه نه وروسته بل حرف چې موږ تاسو لیکو خا ده څه ده خا لیکو یې نوم یې څه رقم لیکو نوم یې د ح غوندې لیکو لکن یو نقطه پرېږدو چې نقطه دار حرف دی خا اندازه د مدې ده 2 حرکته اوس د دې 3 حروفو فرق کوو جیم یو شکل کې دي لکن منځ کې نقطه لري جیم 6 حرکته ده هیڅ نقطه نه لري 2 حرکته ده خ د پاسه نقطه لري 2 حرکته ده یو خو د دوی د نومونو ترمنځ فرق شو بل د دوی د حرکاتو بل بیا آینده راځو د تجوید په درس کې چې د دوی د نوم د ادا په وخت کې د ډکوالي او د تشوالي فرق هم شته ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی درس دا 2 حروف او په آخر کې یو حدیث درته وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهترین ستاسو هغه چې قرآن یاد کی او نورو ته یې وښیي ومن الله توفیق